قدرمانو دوستانو سلامونه زه غوټۍ یم هر کله مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ. لږه موده مخکې د چین د شانګهای ښار په یو سمندري بندر کې د نوې انرژي څه باندې 1,100 موټرونه په نوباتي توګه په بار وړونکي بیړۍ کې ځای پر ځای شوي او له چین څخه به د جنوب ختیځې اسیا بازار ته انتقال شي. د شمېرنې له مخې د سږ کال په لومړۍ روبه کې د شانګهای له بندر څخه نورو هیوادونو او سیمو ته د انسان وړونکو برېښنایي موټرونو د صادراتو اندازه 180,000 ته رسېدلی چې دغه شمېر د تېر کال د همدې مودې په پرتله په زرو کې 13.3 زیات شوی دی. د شانګهای په بندر کې د مالونو د لیږد رالېږد له بوختو حالاتو څخه څرګندېږي چې د چین د بهرنیو سوداګریو د جوړښت په ښه والي سره یې کیفیت لوړ شوی دی. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمېرو له لارې د 2023 کال له پیل راهیسې د چین د صادراتو او وارداتو حالات درته بیان کړم. د چین د ګمرکي شمېرنې له مخې د سږ کال له پیل راهیسې د چین د صادراتو او وارداتو وضعیت آرام دی. په لومړۍ لوبه کې یې عمومي اندازه 9,890 میلیارډو رمینبیونو ته رسېدلی چې دغه شمېر د تېر کال د همدې مودې په پرتله په سرو کې 4.8 لوړ شوی دی. د دې ترڅنګ د چین د بهرنیو سوداګریو جوړښت لا ښه شوی چې په دې جمله کې د انسان وړونکو برقي موټرونو، لیتیم بټریو، د لمریزې انرژي بټریو په شمول د هغو تولیداتو د صادراتو اندازه 240 میلیارډو او 690 میلیونه یونو ته رسېدلی چې دغه شمېر د تېر کال د همدې مودې په پرتله په سرو کې 6.9 زیات شوی دی. بررسي راپور دی د چین د بهرنیو سوداګریو په اړه د تصدیو او شرکتونو شمېر د زیاتېدو په حال کې دی. د سږ کال په لومړۍ روبه کې څه باندې 450 زره چیني تصدیو د صادراتو او وارداتو ګټې ترلاسه کړې چې د دغو تصدیو شمېر د تېر کال د همدې مودې په پرتله په سرو کې 5.9 زیات شوی دی. له دې جملې څخه د ملکي تصدیو شمېر 380 زرو ته رسېدلی چې دغه شمېر د تېر کال د همدې مودې په پرتله په سرو کې 7.5 لوړ شوی دی. ملکي تصدۍ په تېرو مسلسلو 4 کلونو کې د چین د بهرنیو سوداګریو د پرمختګ عموده خوځنده ځواک ګرځېدلی دی. که څه هم نړیوالې سوداګرۍ له سختو ننګونو سره مخ دي، خو د چین بهرنۍ سوداګرۍ د جوړښت د غوره والي او د خوځنده ځواک د سمسورتیا په رڼا کې ښه پرمختګ موندلی او مومي یې. دا به د نړیوال اقتصاد د سمسورتیا لپاره قوي قوت برابر کړي. قدرمانو دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسېد. ستاسو د کامیابۍ او خوشحالۍ په هیله الله مو مل شه.